قیس احمد اخر هم د بیگ باس سیالیو په اړه خپلې څرګندونې وکړې. دا چې څه ویلي دي ویډیو را سره تر اخره وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د افغانستان مخکښ وروتو پاچونکی 19 کلن قیس احمد په بیگ باس تجارتي لیګ کې د هوبارت هوریکنز لوبډلې لپاره لوبیږي. هغه په خپل تازه پوسټ کې د بیگ باس سیالیو په اړه لیکلي دي چې تل خوشاله وي چې د هوبارت هوریکنز لوبډلې کالي په بیگ باس سیالیو کې پتن کړي. هغه لیکي چې دوی د خپل لومړۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. هغه همداراز له خپلو مینوالو غوښتنه کړې ده چې نوموړي دې په خپلو دعاو کې یاد کړي. هغه وایي چې خپله ټوله هڅه به کوي چې په میدان کې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي. د قیس احمد لوبډله هوبارت هوریکنز په بیگ باس تجارتي لیګ کې خپله لومړۍ لوبه د ډسمبر په 20 نیټه د سیډني سکسرز لوبډلې سره ترسره کړې. قیس احمد چې د افغانستان لپاره په 19 کلونو کم عمر لوبډله کې لوبې کړي او یوازې یوه ټیسټ لوبه یې ترسره کړې ده. هغه د خپلې وړتیا له امله په تجارتي لیګونو کې ډیر لوبیږي. نوموړي په تجارتي لیګونو کې د بند امیر ډریکنز، ګیانا، امازون وایررز، ملتان سلطان، سنت لوشیا سټارز او هوبارت هوریکنز لوبډلو لپاره لوبې کړې دي. همداراز د افغانستان ملي لوبډلې د افغانستان 19 کلنو کم عمر لوبډلې د میدان وردګ 14 کلنو کم عمر لوبډلې میساینک زون او پامیر سټارز لوبډلو لپاره هم لوبېدلې دي. قیس احمد تر دې مهاله پورې 15 شلوریزې لوبې ترسره کړې دي چې 40 لوبغاړي سوځولي دي. په یوه لوبه کې د هغه ښه توپاچونه بیا د 13 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي سوځول دي. هغه همداراز د فرست کلاس سیالیو په 12 لوبو کې بیا نوموړي 88 لوبغاړي سوځولي دي او په یوه لوبه کې بیا د 120 منډو په بدل کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. نو دوستانو قیس احمد په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.